السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته د کرکټ په هکله باندې یو څو تازه او ډېر مهم خبرونه درکړم. چې په نن ویډیو کې به زه تاسو ته وایم چې شهزاد محمدي ډېر وخت بعد خپل مینوال ته یو پیغام لېږلی ده او بل خواته رحمان الله ګوربز دغه سریلانکا پریمیر لیګ کې خو دوه لوبې بایللې دي، خو د راتلونکو لوبو په هکله باندې بیا څه خبرې کړې دي. ویډیو تر اخره پورې وګورئ او همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ. نو اول خو به زه تاسو ته وایم چې نن هم د استرالیا او د هندوستان دویمه 50 اوریزه لوبه ترسره شوله. دغه لوبه مو نه استرالیا په 150 رنزو باندې ګټلې ده. اول بیټینګ استرالیا ترسره کړه 390 رنزه ټارګټ هندوستان ته ورکاو. هندوستان بیا 338 پورې دغه رنزونه ورسول او نه لوبغاړي اوټ شول. 50 اوره بیا پوره شول، یعنې 150 رنزو باندې بیا استرالیا دغه دویمه 50 اوریزه لوبه مو ګټله. د نه علاوه د ساوث افریقا او د انګلند نن هم دویمه شروریزه لوبه ترسره شوله چې دغه دویمه لوبه مو انګلند ګټلې ده. اول بیټینګ ساوث افریقا ترسره کړه 40 اورو کې 140 رنزه ټارګټ انګلند ته ورکړی. انګلند بیا ډېر په اسانۍ سره په شرم اور کې دغه ټارګټ پوره کړ. په 0 وکټو باندې انګلند دویمه شروریزه لوبه مو ګټله. او د لوبې نه علاوه نن د نیوزیلند او د ویسټ انډیز هم یوه شروریزه لوبه ترسره شوله. دغه دویمه شروریزه لوبه ولسې اول بیټینګ که موږ وګورو نیوزیلند ترسره کړه 238 رنزه ټارګټ ویسټ انډیز ته په شروړو کې ورکړی ده. ویسټ انډیز بیا دغه رنزونه ونه رسولی سو، یعنې 2 باندې دغه لوبه وبایلله. ویسټ انډیز 116 رنزه کړي دي، 9 لوبغاړي اوټ شوي دي او همدغسې شروړ هم بیا پوله شوي دي. نو نیوزیلند په خپل ملک کې ډېر خطرناکه ټیم د دوی نه ګټل لوبه ګټل دومره اسانه خبر هم نه وي. د نه علاوه به زه تاسو ته د سریلانکا پریمیر لیګ په هکله باندې زه تاسو ته یو خبر درکړم چې نن خو یکشنبې په ورځ باندې کومه لوبه ترسره نه شوله، خو د دوشنبې په ورځ باندې 2 په زړه پورې لوبې ترسره کیدونکې دي. خاص کل دغه دویمه لوبه زه تاسو ته به ووایم چې رحمان الله ګوربز او حضرت العزازي دوی ټیمونه چې کوم دي هغوی خپل مابین کې شپږمه لوبه ترسره کوي او دغه لوبه د افغانستان په وخت باندې 9 بجې ماښام ټایم کې شروع کیږي. او د دغه لوبه په هکله باندې بیا رحمان الله ګوربز دغه خبره کړې ده چې اول خو ټولو مینوال نه ډېره زیاته مننه کړې ده چې ماته دغه د کلیزې مبارکي را لېږلې دي. او بل خواته رحمان الله ګوربز بیا دا خبره هم کړې ده چې تاسو به ډېر زیات خفه م یئ چې موږ هغه تېرې 2 لوبې وبایللې. هغه دویمه لوبه کې خو د دوی بدقسمتي وله ځکه باران وسه، خو ده بیا دا خبره کړې ده چې تاسو فکر مه کوئ دغه راتلونکې لوبې که تاسو وګورئ دغه کې به موږ ډېر ښه کمبیک به وکړو. دغه راتلونکې لوبې چې کومې دي زه پوره امیدوار یم چې موږ به راتلونکي کې ډېرې زیاتې لوبې وګټو او زه به پوره کوشش کوم چې همدغه تېرو لوبو کې چې څنګه ښه وځلېږم همدغسې راتلونکو لوبو کې هم همدغسې کوشش به کوم چې وځلېږم. د نه علاوه به زه تاسو ته ووایم چې د پاکستان مشهوره لوبغاړی او د پاکستان کرکټ ټیم کپټان بابر اعظم باندې یو د پاکستاني یو ښځه ده هغې ورباندې دغه الزام لګولی ده چې دې ما سره یعنې بابر اعظم ما سره ډېر زیاتی کړی او تقریبا 10 کاله ما سره زیاتی کړی ده. او بل خواته دی ورباندې کیس هم کړی ده او دی وایي چې زه دولت نه د پاکستان دولت نه انصاف غواړم چې بابر اعظم ما نه پیسې هم ډېرې زیاتې خوړلې دي او د ما عزت سره هم یعنې د لوبې کړي دي. د نه علاوه به زه تاسو ته د شهزاد محمدي په هکله مې یو خبر درکړم چې شهزاد محمدي خپل مینوالو ته دغه پیغام را لېږلی ده چې ما 10 کیلو وزن کم کړی ده. دی وایي ما په فټنس باندې ډېر زیات کار شروع کړی ده او زه پوره غواړم چې پوره فټ سم او کولی سم چې 2-3 کاله نور هم د افغانستان لپاره کرکټ وکړم. دی وایي چې زه غواړم د افغانستان لپاره په کال 2021 کې چې شروریزه ایشیا کپ کوم ترسره کیدونکې ده او شروریزه ورلډ کپ چې کوم ترسره کیدونکې ده، هغې نه وروسته بیا کال 2023 کې 50 اوریزه ورلډ کپ هم کول غواړم. دوی وایي ما فټنس باندې پوره کار شروع کړی ده چې زه وزن کم کوم او ځان خپله مکمل فټ کوم او بیا زه کولی سم چې 2-3 کاله نور هم د افغانستان لپاره ښې لوبې ترسره کړم. نو دغه ډېر ښه خبر ده د شهزاد محمدي مینوالو لپاره چې شهزاد محمدي خپل فټنس باندې ډېر جدي کار شروع کړی ده. د نه علاوه به زه تاسو ته په اخره کې د فرحان یوسفزي په هکله باندې مې یو خبر درکړم. د افغانستان چیرمن فرحان یوسفزي واضح دغه پیغام د افغانستان خلکو ته ورکړی ده او د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړو ته یې ورکړی ده چې کوم لوبغاړی یو ټیسټ چې کوم ورته ویل کېږي چې دغه کامیابه نه کړي هغه به په هېڅ صورت باندې د افغانستان ملي ټیم کې لوبه نشي ترسره کولی. یعنې فرحان یوسفزی وایي چې دغه فټنس د لوبغاړي لپاره ډېر زیات مهمه ده او ملي ټیم والا لوبغاړي که غواړي د افغانستان لپاره آینده یعنې ملي ټیم کې لوبې ترسره کړي نو دوی باید ځان 100% کې فټ کړي. هغه صورت باندې به موږ دغه فټ لوبغاړي ملي ټیم کې اچوو. یعنې کوم لوبغاړی چې وزن یې زیات یا انفټ هغه به په هېڅ صورت کې د افغانستان لپاره لوبې نشي ترسره کولی. که هغه هر څنګه لوبغاړی موږ به هغه ته موقع نه ورکوو.